بسم الله الرحمن الرحیم. په دې ویډیو کې به موږ IP ورژن 6 DHCP سرور جوړو. د IP ورژن 6 DHCP سرور زموږ سره دوه ټایپ دي، یو سټیټلیس دی یو سټیټفول دی. بیا په سټیټلیس کې زموږ سره دوه ټایپ دي، یو SLAAC اونلی دی یو SLAAC اونلی وذ DHCP سرور دی. SLAAC اونلی DHCP سرور موږ آلریډي په تیر شوي ویډیو کې کړی ده او په دې کې به موږ SLAAC with DHCP سرور کوو. دا SLAAC with DHCP سرور چې دی دا دواړه almost یو شانتي دي. No device is tracking the assignment of IP version 6 addresses. دې کې به دا DHCP سرور د ځان سره د users د IP addresses سره ریکارډ نه ساتي. ټیک شو؟ خو دې دوانو کې فرق دا دی چې په دې کې به DHCP سرور وي، ځکه چې راوټر اډورټایزمنټ چې کله راوټر وکړي کنه نو په هغې کې به والا دا انفارمیشن ورکړي. ټیک شو؟ او باقي انفارمیشن دپاره به ورته وایي چې یاره د دې DHCP سرور سره رابطه وکړه. ټیک شو؟ نو یو خو به زموږ سره دا طریقه کېږي. بیا د دې دپاره دا چونکې درې سرور دی، یو SLAAC اونلی دی، SLAAC with DHCP سرور دی او DHCP فول فلیج سرور دی. د دې لپاره زموږ سره درې پلیګ، یو A پلیګ، یو O پلیګ، یو M پلیګ. A پلیګ چې دی کنه په دې کې ګورئ دا درې ټایپ آف فلیګز دي. A پلیګ چې دی دا به ونی، نو که A پلیګ ونو دی مطلب دا دی چې دا SLAAC اونلی DHCP سرور چې دی هغه دی. ټیک شو؟ که O پلیګ ون و نو دې مطلب دا دی چې دا زموږ سره SLAAC with DHCP سرور دی. او که M پلیګ زموږ سره آنی نو دې مطلب دا دی چې دا زموږ سره دریم ټایپ آف DHCP سرور دی. په دې کې به موږ M پلیګ O پلیګ ادر کنفیګریشن پلیګ چې دا به موږ آن کوو. ټیک شو؟ اوس په دا کار به موږ څنګه کوو؟ دغې له راځو اوسو. ټیک شو؟ اول به موږ لاړ شو پیکټ ټریسر کې به موږ یو راوټر راوالو، یو به موږ سویچ راوالو. ټیک شو؟ او یو دوه یا درې به ورسره موږ سیسټمې راوالو چې دوله بیا DHCP سرور چې دی هغه د ریکویسټ وکړي او IP ورکړي. دا به موږ د سټریټ تھرو کیبل په تھرو باندې کنیکټ کړو. ټیک شو؟ د اټومیټیک په تھرو باندې د ځانه کیبل هم سلیکټ کړئ او پلس کنیکټیویټي زر کېږي، ټایم نه خرابوي. خو په دې طریقه موږ دا کنیکټیویټي وکړو. بیا به موږ لاړ شو راوټر ته. په راوټر کې به اوس موږ ګورو چې یاره په دې راوټر کې به موږ دا DHCP سرور موږ څنګه جوړو. اولنی کار به موږ څه وکړو؟ انیبل. بیا د هغې نه وروسته موږ دلته وکړو شو IP راوټ. دا راوټینګ ټیبل دی. لنډ ساعت زموږ سره په راوټر کې بالکل موږ IP اډرسز نه دي ورکړي نو راوټینګ ټیبل نشته. ټیک شو؟ لکه خالي دی. خو که فرض که موږ ورکړو دا لکه خالي دی چې لکه څه پکې شته نو IP اډرسز نشته. او که شو IP ورژن 6 راوټ وکړو نو دا راوټینګ ټیبل دی د IP ورژن 6 لپاره. ټیک شو؟ دا IP ورژن 6 والا ټیبل اله جوړیږي کنه چې کله موږ اولنی کمانډ ورکړو. نو موږ به کنفیګریشن ټرمینل ته لاړ شو. DHCP سرور DHCP ورژن 6 پلس SLAAC اونلی سرور چې موږ جوړو نو اولنی کمانډ به زموږ IP ورژن 6 یونیکاسټ راوټینګ دی. به IP ورژن 6 راوټینګ شروع کی. دا چې کوم کمانډ ورکو IP ورژن 6 شو IP ورژن 6 روټ، دا ټیبل به د اوس مینټیننس شروع کی. اول دا مینټین کی. ټیک شو؟ بیا د دې نه وروسته به تاسو لاړ شئ او چې کله دا موږ ورکو اوس به موږ پول جوړو. نو IP ورژن 6 DHCP پول به موږ جوړ کړو او هغې له نوم ورکړو IP ورژن 6 سټیټلیس نوم ورکړو. دا ورته وروسته موږ ښیو. په دې کې موږ DNS سرور ورکړو. دې کې به موږ نیټورک ورته نښیو. ټیک شو؟ نیټورک ورته نښیو 2000 ACAD DB8. ټیک شو؟ او کولون 1 د دې پورې نیټورک شو او ډبل کولون 10 چې دی دا زموږ سره د DNS سرور نوم شو. دا به موږ د ټول لپاره یو شان ورکړو. دا زموږ سره نیټورک شو او ډومین نیم ورکړو. ډومین نیم سپوز CCNA.com شو. ټیک شو؟ دا خو موږ ډومین جوړ کړو. اولنی IP ورژن 6 یونیکاسټ راوټینګ به موږ ورکړو. بیا به موږ IP ورژن 6 سټیټلیس ډومین جوړ کړو. درېمی کار به موږ ورکړو چې دې انټرفیس ته به اوس لاړ شو. کوم یو ته؟ دا یو چې کوم انټرفیس دی ګیګابایټ 000 ته به لاړ شو. انټرفیس ګیګابایټ 00 او 0 ته به
ورننوځو. په دې کې به اولنی کار موږ ورچو آی پی ورژن 6 اډرس ورکو 2001 ACAD DB8 کولون 1 کولون 1 بیا ډبل کولون مطلب دا دی کنه دا اوس ما 64 بیټس ورکړل دا 64 بیټس نیټورک شو ډبل کولون مطلب دا دی چې باقي ټول پورشنز چې کم دي کنه یو دوه درې څلور دا څلور پورشن چې دا شو باقي درې پورشنز به زموږ سره زیروز شي او اخرنی به 001 شو مخې ته 0 ورکولو او سلیش 64 مطلب دا دی چې اولنی 64 بیٹ په نیټورک لپاره او ورپسې 64 بیٹ په د هوست لپاره بل یو اډرس به موږ په دې باندې ورکو آی پی ورژن 6 اډرس دې ته موږ وایي لینک لوکل اډرس نو دا به اف ای 8 دا به فکسي اف ای 8 باندې چینج کیږي وروسته چې بس 0 ورکو هر څور کو ډبل کولون 1 او لینک لوکل به سر ورکي کو پرس کدا منګ ورنکو نو دا چې کوم انټرفیس ته دی په خپل ځان لینک لوکل اډرس جنریټ کی بیا په خپله طریقه جنریټ کړي نو موږ وایو چې یاره موږ ته پته لګي او دا لینک لوکل اډرس چې دی دا به زموږ سره دا چې کوم هوست دی دا به د دوی دپاره از ا ډیفالټ ګیټ وی استعمالیږي ټیک شو د دې ځای پورې موږ چې کوم دا انټرفیس دی په دې کې موږ آی پی اډرس ورکو او لینک لوکل اډرس ورکو ټیک شو اوس ورپسې موږ دا کار کوو چې آی پی ورژن 6 ND other configuration flag other configuration ما تاسو ته درې ټایپ اف فلیګز دي A flag O flag M flag په A flag چې او په SLAAC اونلی ډي سی پی سرور کې انیبل الریډي انیبل یي او فلیګ به پسې منګه آن کو نو او فلیګ د ادر کنفیګریشن فلیګ دا د ډي سی پی پلس SLAAC اونلی ډي سی پی سرور دا چې موږ آن کو نو زموږ ډي سی پی چې کوم زموږ سره SLAAC پلس ډي سی پی سرور دی زموږ سره آن شو به دي ځکه اوس دی انټرفیس ته به زه پول خیم چې زما پول سره نه آی پی ورژن 6 آی پی ورژن 6 DHCP سرور بوته وخیو او داغه د آی پی ورژن 6 stateless دا تاسو ګورئ لپاسه کنه نو دی پول لما نوم سور کړی دا ګورئ پول لما نوم ور کړی آی پی ورژن 6 stateless جو دقه نوم به ورکړي چې دته د خپل پول معلوم شي او نو شټ ډاون چې ورکو نو زمون سره چې دا ډي سی پی سرور انیبل شو اوس ګورئ کنه اوس په زمون سره غلی شو آی پی ورژن 6 راوټر دا راوټینګ ټیبل دی دا هر یو راوټر استعمالي راوټینګ ټیبل کې د سره انټری وسراله دی وای زما سره 20 دا چې دی دا زما سره د نیټورک آی پی دا ډایرکټلی کنیکټډ دی په سبان باندې ګیگا بیت 00 باندې ډایرکټلی کنیکټډ شو ٹھیک شو او لینک لوکل اډرس چې دی دا لینک لوکل اډرس زموږ سره به دا راشي ټیک شو اوس زموږ سره دا انیبل شو دلته کې لاندې راشي کنه دا دې سیستم باندې الان سات آی پی نشته اوس زه دته یم چې د ډي سی پی سرور نه ریکوست وکړم آی پی د پاره چې چل وکړي دا ګوره دا لینک لوکل ډیفالت ګیټ وی به اف ای 8 0::1 راځي او د ځان خپل یو لینک لوکل اډرس آی پی اډرس په له هم دی ورکړي څنګه به ورکړي تاسو کلیک کړئ تاسو ګورئ ډي ان اس سرور یو له هم ورکو اف ای 8::1 ول هم ورکو او آی پی اډرس به هر سیستم ځانه په خپل باندې جنریټ کوي دا په تیر شی ویډیو کې ما تاسو ته ایکسپلین کړو چې څنګه به جنریټ کوي دا غي طریقه دا ده چې د دې ګور د 2001 ACAD او DB8 او 1 دې په نیټورک پورشن دی دا خو بوله راوټر ورکړي ټیک شو دا بوله سرور ورکړي دا دې خو چې کم پورشن دی لکه اوس په اخر کې وګورئ دا 28875 دا د میک اډرس نه جوړ شوی دی ګورئ دا دی یعنی 28875 دا اصل کې دا ایو سره دی E28875 دا میک اډرس په تو حصو کې ډیوایډ شي په دې ځای کې چې کوم د زمو سره د A او د E په منځ کې EFFE دا اډرس ورننه باستلی شي او د دې ومه بیټس فلپس شي کو 1 نو 0 شو کو 0 نو 1 شي دې ته EUI64 فارمیټ ٹھیک شو دا EUI64 فارمیټ په ګوره FFFFE دا اډرس په منځ کورنه باستلی شي ومه بیټس فلپ شي دا نه چې سره شي
دغه اډرس چې دا سیستم په دې طریقه باندې جوړي او ډیفالت ګیټ وی د دې نتورک په اف 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 ای 80:1 به ټیک شو. دغه هر یو سیستم چې دی هغه وسو ریکوست کولای شي او ځان په دغه طریقه باندې آی پی اډرس جوړ کولای شي. د دیو سیستم بس پته لګي چې یاره د اډرس یونیک جوړ کړی دی او کو نه دی، نو د دې نتورک یو پروتوکول استعمالي کې ته ډوپلیکیټ اډرس ډیټیکشن لای به تر بده یو بل سره شیر کی کو پرس کا ریکوست ریپلای راغله نو دی مطلب دا چې یونیک نه دی او قران دا سره یونیک دی. نو په دې طریقه د اعظم سره SLAAC + DHCP سرور امپلیمنٹ کی.